به درته وټاکل شي. حقاني صاحب د DYSG په اړه ټول غوښتوال خبره کوي، ډېر وخت کېدای شي ولایت کې وي تاسو سره. ټول غوښتوال وایي چې واحدزی چې دی دوی سره دی تر اوسه پورې مړی ژوندی ورک دی، کامران هم دی رښتیا دوی سره چې قومندان و لغمان کې د هغه په اړه داسې یو ډاډ ورکوي یا داسې معلومات وي غوښتوالو ته، ځکه هغه یو داسې مبارز سړی هم تاسو ډېر کار ترې اخیستی شئ په نظام کې. کوم د لغمان والي هغې په اړه پوښتنه وکړه او تر څومره زه معلومات لرم انشاءالله چې مشکل به نه وي. یو معلومات وکړو او د اکثرو منطقو د امارت پالیسي هم دغه وایي چې ښارونه تخریب نه شي. موږ تر اخر حده کوشش وکړو، حتی تر هغې لحظې چې اشرف غني د هېواد نه ووتو موږ کوشش وکړو چې موږ کابل ته په زور داخل نه شو. نه غوښتل چې ښارونه ورانې وینې توی شي، بلکې غوښتل چې نظام بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. متاسفانه چې دوی دغه کار په اخر کې پرېښی، لامل به یې هر څه یې موږ ته هغې معلومات نشته او موږ تر دې پورې کوشش وکړو خو هغه مسؤلین چې رسمي په حکومت کې به ښارو اداره کوي هغې ته یې موږ خپل امنیتي کسان کابل وراځي، کرزي صاحب کور وخت یې هم امنیتي کسان وراځي، امارت ورته درولي په نورو کورو کې څوک دې ته مشکل پېښ نه کړي. نو انشاءالله څه مشکل به نه وي، که څه هم وي هغه به انشاءالله د اصولي لارې خپل کوشش په هغې کې وکړو.